دا باډوان چکدره کې چې کومه واقعه مخې ته راغلې ده تقریبا څه د 7 کالو ماشوم دی او هغه ډېر په بې دردۍ باندې هغه چا شهید کړی دی بره غر ته یې بوتلی دی او داسې طریقه باندې شهید کړی دی چې هغه کم تصویران او ویډیو مخې ته راغلي دي هغه ګټې او غرسې په دې سر باندې سر یې پې وله چاکولی دی او دا ګټې پې ورویشتي دي ډېر زیات په بې دردۍ سره که د دې احساس اله سړي ته کېږي چې داسې خپل بچی راواخلي او دغه ماشوم د افنان نوم چې د په ځای باندې کیږي چې یاره دا که زما د بچی سره داسې شوی وي نو زما به په داسې حالت کې څه صورتحال او زما حالت به څه زما د کور والا او زمونږ چې څومره رشته داران دي د هغې حالت به څه دا چې سړی ځان راواخلي او د دغې ماشوم د مور او د پلار په ځای باندې ځان کیدي دته بیا د هغه درد احساس څه ناسه وشي هسې چاته د دې درد احساس نه کیږي دا د 3 خویندو تقریبا یو چې دی نو ورو او داسې به بې دردۍ او الله بنده ستا که هغه سره ډېر زیات چې دی ذاتیات دي دغه پلار سره دي د دې رشته دارانو سره دي یا هر قسم ستا سره دشمنیم ده د دغه مطابق خو د هغې سره دشمني وغیره وایي چې زمونږ نشته پلار یې بیان ورکړی دی خو که ستا ورته ډېره غوسه کېږي د پلار یې د سره بد کړي دي د دوی سره رشته دارو د سره بد کړي دي نو داسې په بې دردۍ باندې او داسې مرګ چې کوم دی داسې خو الله بنده څوک کافرانو لم نه ورکوي او بیا که یو ماشوم به چا سره څه بد وکړي د 8 کالو ماشوم چې هغه باندې صرف ته هغه که مونځ ورته وایې نو هغه له ته ډب هم نشي ورکولی د الله د حکم په باره کې هغه له ډب هم نشي ورکولی او ته هغه رانیسې او د هغه د سر چې کوم دی هغه د کاڼو لاندې چکې او ګټې چې دی د ګټو لاندې بیا هغه دکه شان پروت دی او دا سر یې موله چکولی او دا غټې غټې ګټې وله راویشتي دي او په هغې کې لاندې شهید کړی دی هغه صورتحال چې کوم دی او د هغه تصویران او هغه ویډیوګانې د کتو نه دي دونه ظلم ګوره مونږ وایو چې په فلسطین کې ډېر زیات ظلم شروع دی که نه او مونږ وایو امریکې والا پې ډېر زیات ظلم کوي داسې د مخکې دغه کې یو واقعه مخې ته راغلی وه چې یو فلسطیني ماشوم و د هغه الفیومي نوم او د یو امریکایي دا هغه ورته ډېر زیات د چونکې د مسلمانانو ته په زړه کې بغض ساته او ډېره زیاته غصه به یې ورته کېده نو د الفیومي ماشوم چې و د ډېر زیات وړوکی و عمر یې کم و نو هغه د هغه کور ته ورغلي دي د هغه په کور کې مور وه او دغه ماشوم نو هغه مور چې وه ولې ولا یو چاکوی په لاس کې و د کم امریکنۍ چې و د جوزف نوم و د په لاس کې یو چاکو په هغه چاکو باندې ولاول په مور باندې حمله کړې ده دغه مور چې دا نو د یارې ننوته خو دې بچي ته خیال نو دا ماشوم چې کوم دی الفیومي بیا یې دې رانیولی دی او د غصې نه تقریبا دا ماشوم چې دی د 20 یا 30 چې کوم دی ګزاره په هغه چاکو باندې والی دی او دومره یې په چاکو باندې دغه کړو چې هغه چاکو یې پکې بیا دننه پرېښی و دننه یې پکې ورکړو نو کله چې عدالت ته هغه مسله لاړه نو چونکې مونږ خو وایو که نه چې د امریکایان او دوی په مسلمانانو باندې ډېر ظلم کوي د هغې باوجود هم چې کله عدالت ته مسله لاړه نو عدالت هلته دا فیصله وکړه چې دا جوزف د امریکایي چې کوم دی باشنده دله 53 سال چې دی 53 کاله سزا دله ورکړه چې دی به 53 کال کې دي او د هغه عمر هغه ټایم کې چې و تقریبا 60-70 سال عمر و نو دې نه بعد به د هغه څومره عمر پاتې و او بل به د 53 کاله کې چې دی دننه په جیل کې وي دا تېروي نو باقاعده دته چې دی دا به بامشقت وي دته به پکې دا سزاګانې په دې دوران کې میلاویږي او وجه یې ورسره دا بیان کړی ده چې د چا د مرګ دپاره خو بس یو چاکود و چې تا وو بس هغه مړ شو ستا د سره په زړه کې حسد او بغض و تا د دې وجې نه دی 20 او 30 ګزاره په چاکو والې بیا یې چاکو پکې دننه پرېښی دی غونډې پکې ورکړی دی نو دا ظلم امریکایي کړو یو فلسطیني سره نو هغې عدالت چې د امریکې د هغه خلاف سزا چې دا هغې ورکړه او هغه خپل کس له 53 سال چې کوم دی هغې قید کو بامشقته چې د سره به داسې کارونه کیږي په دې قید په دوران کې دا مسلمان دی دا چا چې کړي دا به هم ځان ته مسلمان وایي دی به وایي چې یاره ما داسې یو کار کړی دی او دا ماشوم چې کوم دی یو کتره ماشوم دی د 8-9 کالو ماشوم دی دې ما رانیولی دی او سر له وله کاڼي را غورځولي دي او سر یې وله په کاڼو والی دی مکمل او مکمل په ګټو کې دننه پروت و نو دی به هم وایي چې زه به الله له څه جواب ورکوم دی به هم ځان ته مسلمان وایي هغه امریکې والا دومره و چې د هغه مسلمان ماشوم په باره کې هغه خپل کس له دومره سخته سزا ورکړه
دا زمونږ چونکې په دې عدالتونو کې سزاګانې نشته که زمونږ په دې عدالتونو کې د 500 سزا شروع شوه او بس سره د ثبوتونو نن سبا خو داسې ټیکنالوژي داسې ټیسټونه راوړي چې هغې کې هم باقاعده پته لګي چې دلته د کاڼې چا راغستې دی په دې باندې چا د لاسو نښې جوړې دي دلته څوک راغلي دي دلته د باقاعده اکثر داسې چې هغه قاتلي د هغه نه پکې معمولي غوندې کله هغه هم زخمي شوي په هغه هر څه باندې د هغه فنګر پرنټ جوړي نو دې کې خو غلطي نشي کېدی باقاعده سره د ثبوتونو هر څه مونږ تاسو ته مخکې مو ویلي دي اوس هم وایو چې دا ماشوم چې په سوات مدرسه کې کم شهید کړو د هغه قاتل سره څه وشو هېڅ هم نه دا به هم ګیر شي او وایي چې لکه تر اوسه پورې مونږ ته چې طالب علم دا خبره کوله زمونږ دغه چکدرې طرف دی هغه وی چې هغه پولیسانو پکې ملزمان گرفتار کړي دي او هغې کې یو هلک ولاړ دی او ګیره د غټ غټ ویښتې دي وی چې دا پکې اومه پولیسو په تفتیش کې راوستی دی ځکه چې وی هغه چاله انټرویو ورکړي په هغه انټرویو کې ډېر زیات ګډوډي په خبرو کې نو وی چې دا اومه کیدای شي دا یې قاتلي نو هغه هم په تفتیش کې شامل کړی دی او تفتیش یې ترنه شروع کړی دی نو که دا قاتلان ګیر هم شي نو بس په جیل کې به ناست دي مزې به کوي خوراک څښاک به کوي او ناست پي دا ډایرکټ چې سره د ثبوتونه ګواهان چې پیش کېږي او بس دا جیلونه ته خالی کوي داسې خلک خو د دې دنیا د مخه روکول غواړي ډېره ډایرکټ او داسې پانسي نه چې پټ د شپې یا د سحر د بانګونو ټایم باندې پټه پانسي نه دې په چوکونو کې دا تاسو ځوړن کوي چې بیا داسې څوکوږي که دا د حکومت دا کار شروع کړ او زمونږ د ادارو دا کارونه شروع کړو زمونږ د عدالتونو دا سزاګانې شروع کړې تاسو به ووینئ چې دا مسلې ختمیږي که نه ختمیږي یو ماشوم کتره ماشوم دی 7 کالو هغه سره دومره ګوره زه تاسو ته وایم تاسو خپل ځان راواخلئ چې زمونږ داسې یو بچی که نه د دونه عمر هغه سره څوک داسې کار وکړي نو زمونږ به څه حالي زمونږ بس حالي داسې هغه حالات چې ما لیدل که نه زما د سترګو نه بې اختیاره هغه طالب علم راته خولی د اختیاره زما د سترګو نه دا اوښکې روانې وې ځکه چې هغه نه مې هغه ویډیو کتې شو نه مې هغه تصویران کتې شو هغه ماشوم کتره چې د دې ګټو نه یې راوباسي او ګټې پې د پاسه پرتي په مونږ وایو په مونږ باندې دا ازمایش راغی په مونږ باندې دا مصیبت راغی په دې حالاتو کې په مونږ باندې دا ازمایشونه نه راځي دونه ماشوم چې هغه باندې ما تاسو ته ووایي که نه د الله حکم د مونځ هغه چې د 10 کالو نه سیوا شو بیا وایي ته هغه د زوره نه ورکوه دی وخت نه د دې نه مخکې ته د الله د طرف نه هم دا حکم دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه هم دا حکم دی چې دې ماشوم ته ته دې وخمه دغه الله په احکاماتو باندې هم ډېره زوره نه مه ورکوه او ته هغه د ګټو باندې سر وله چکې د الله بنده ته درندې که حیوان د داسې خلکو دپاره داسې خلکو یاد وساتئ داسې غریب سره تاسو ودرېږئ د دپاره آواز اوچت کړئ او داسې حیوان چې کوي او درنده چې کوي داسې د ده لپاره د خلاف آواز اوچت کړئ چې دا ونیسي او په یک چوک کې هلته کې باډوان کې باقاعده پانسي کې او ځوړندي کې چې خلک ترې عبرت واخلي